خانه نینزټ کې illustration شوی کنه دا ګوره د موږ سره اپلیکیشنز دي صحیح دا څو اپشن چې کوم دی دا نیټ سره کار کوي صحیح نیټ نه وی دا به چې آنلاین ویډیو راخلی صحیح انداز دغه وی ته مثال سافټویر مافټویر دا کوي خدا چې کله نیټ سره وی نه بعد کار کوي انداز نه کوي نن څو لینکس تا صحیح لینک مو سره ګوره هپر لینک ته مختلفو ځایونو سره تخپل لینک کوي صحیح دی باندې کلیک کا چې دا ډایلوګ باکس ته ترول ځکه ګوره مو سره بیل دی براوز فور فایل یعنی څه نورو فایلونو سره ته لینک کوي په دې باندې کلیک صحیح زه ورته وایم چې مو سره ورډ والا نور فایلونه ایکسل والا کوم سره ته لینک کوي وسه کوي صحیح ورته هم دې سره کوم اوکې کا دا ګوره از لینک ته ترول صحیح اوس دا اوپن کوم څه وکړه دې کنټرول بټن پریس ونیسه کلیک کور باندې فالو لینک ته ورته کلوز چې کوم فایل سره تو کړي ځنه کیپشن بټن نه بیا دا کلوز کې صحیح بیا انداز مو سره د هایپر لینک باندې کلیک کا دا ګوره براوز فور فایل ته لاړ شه براوز فور فایل کې مثال ته لینک کوي شي او ته هم دې سره متوقع اوکې کا اوس دا ته پات خي یعنی سی یوزر انسپیرن په ډاکومنټ کې دا تاسو راست په نامه باندې مو سره دا ډاکومنټ موجود دی صحیح کدا پات ورته ته بدلون غواړي کنټرول بټن پریس ونیسه کلیک او دا وخت ته اوپن کیږي صحیح کدا پات ورته بدلون غواړي ته چې مثال متبل څه میسج راکړي هایپر لینک ته لاړ شه براوز فور فایل باندې کلیک کا خپل فایلز ته لاړ شه دې ځنه ته تللی شي مثال ډیسکټاپ کې وي تو سره صحیح یا مثال ډاکومنټ کې وي تو سره کوم ځای کې وي ورته ته تللی شي ورته هم دې باندې کلیک کا صحیح اوکې نه بعد دا ګوره دې کې تو ته پات راغلی دا ختم کا ورته چې مثال دا ورته ولیکه چې لیسن یا نوٹس تو ورته لیکي صحیح اوکې کا دا ګوره دې باندې ته ما چې لیکلي اوس ته کنټرول بټن پریس ونیسه کلیک کا ایم ایس ایکسس لیسن چې کوم دغه ته شي کېږي کولاویږي یعنی ما ډاکومنټ تو سره کولاویږي بیا لاړ شه هایپر لینک ته هایپر لینک نه دې کې بل یو تو ورته بل دغه بدلوي فار ایگزامپل دې باندې ګوره دې کې مو سره فایل پات راکړي دا پوسټ لیکلی سي دا ګوره فایل پات راکړي کدا چې ورته چینج کوي هایپر لینک باندې کلیک کا لاړ شه براوز فور فایل باندې کلیک کا دا یو فایل راوخله مثال دا یا دې باندې کلیک کا صحیح اوکې کې سکرین ټیپس ته لاړ شه دا مو سره سکرین ټیپس دي صحیح زه ورته پلیز open this file اوکې کا اوس ته په دې باندې دا ګوره کرسر ودروه پوسټ ته لیکي چې پلیز کلیک ټو اوپن د فایل صحیح کنټرول بټن پریس ونیسه بس کلیک اور باندې تو سره به دا فایل کولاویږي هایپر لینک ته لاړ شه هایپر لینک ته خپل یو دغه ورته ورکوي فار ایگزامپل یو ویب سایټ ورکوي زه ورته دې کې لیکم مثال www.islamic.com ورته ولیکه چې google.com google.com ورته ولیکه مثال تو سره نیټ وی ته په دې ویب سایټ باندې دې ویب سایټ ته کله کلیک ور باندې یا کنټرول بټن پریس ونیسئ اوس مو سره نیټ نشته یا یعنی دا ویب سایټ به تو د څه کوي اتوماتیک کولوي ویب سایټ ته تللی شي انا بغیر ته دا چې کوي شي چې هایپر لینک ته لاړ شه هایپر لینک فار ایگزامپل ته یو ډرایو کولوي مثال ډی ډرایو د سی د سی یا ای د کوم ډرایو ته سي زه ورته هم چې دا چې وکړه چې مو سره دا بیک سلیش ورته دوه متې ووایه ورته ای ډرایو مو ته کولاو کا ای ووایه دا کالن ووایه صحیح بیا مو سره دا سلیش ووایه ډبل سلیش اوکې کا بیک سلیش کنټرول بټن پریس ونیسه هغه ډرایو تو سره کولوي دا ګوره مو سره ای کې چې کوم څه وو هغه ټولې درته کولو صحیح شوه مثال دا چې ته اندازې جوړوی شي کاغذ ته نه سیدي ځای کې ورته کوی شي زه ورته مثال مو سره دا بیک سلیش دی دا زه ورته ورکړه چې مو سره ای کالن شیفټ سره بیا سلیش ته ورته بیک وویل اوکې کا اوس کنټرول بټن پریس ونیسه دا به تو سره کولوي صحیح بل دې ځای نه ته کوی شي هایپر لینک ته لاړ شه هایپر لینک کې زه ورته هم فار ایگزامپل مو سره لاړ شه دا ګوره ځای کې اپ ون فولډر دا فولډر یې تو ته څه چینج کوي اب کېږه مثال ځای کې زه ورته مو ته کولاو کا دا کولاو کا اوکې کا کنټرول بټن پریس ونیسه
کلیک کا یس کا او تو سره اوپن کیږي یعنی وزن ته تللی شي صحیح ده دنه بغیر هایپرلینک کې مو سره دی هایپرلینک باندې کلیک کا بک مارک دی صحیح بک مارک د لپاره به تا اول بک مارک جوړ کړې مساوي رینډ دا جو بک مارک جوړوم دې کې لوړ شه مثال هایپرلینک ته دې کې سوري هایپرلینک نه بک مارک ته لوړ شه بک مارک جوړ کا دې کې زه ورته مثال ټوډے نن ورځې پورې مو تاسو کې نن ورځې مو دې پورې کار وکړ صحیح دا موضوع ته بک مارک جوړ کړو که تاسو چې ته بک کې چې ته نه هم سړی دا کېږي نه څوک کوم کار وکړي صحیح هغه مارک دی لوړ شه کدا بک مارک کنټرول بٹن پریس ونیسه زه څوم پیج ته څلورم پیج ته راغلم په څلورم پیج کې زه موجود یم اوس مو ته ضرورت شه د بک مارک چې کوم بک مارک مو جوړ کړی هایپرلینک ته لوړ شه بک مارک باندې کلیک کا کوم بک مارک هغه باندې کلیک کا اوکے کا بک مارک تو سره راځي کنټرول بٹن پریس ونیسه کلیک کا ډایرکټ به دا بک مارک ته رسي چې کوم بک مارک کوم ځای کې تو جوړ کړی صحیح ده دا مو سره هایپرلینک په هایپرلینک نه بعد بل مو سره د بک مارک دی دا ډاکومنٹ به کلوز کو نیو ډاکومنٹ به انسرټ کو بیا مو سره نوی ډاکومنٹ انسرټ کیږي صحیح ده لوړ شه انسرټ ته انسرټ کې مو سره بک مارک مثال لیکن د کړي مساوي رینډ چې لیکن ته زیاتوي کیبورډ نه څوک د F4 د دی شارټ کټ دی او په بریکټ کې ورته دوره ولیکه مثال سره ایډ پیجز کې مو لیکن وکړو صحیح ہے ایډ پیجز کې مو لیکن وکړو فار ایگزامپل زه ځان ته بک مارک جوړوم او ته بک مارک مو ته په دې جوړ کا بک مارک دا چې ورته لیکه فار ایگزامپل مو فرایډے یعنی فرایډے باندې مو دوره کور وکړه ایډ کا صحیح ہے بل لوړ شه زه بل بک مارک جوړوم مثال دې ته سم صرف سلیکشن کوا چې ته یو لفظ کوي که یو لاین کوي څوره کوي بک مارک جوړوي شي بک مارک باندې کلیک کا دا چې زه ورته بل مو سره دی فار ایگزامپل سنډے باندې مو دا اوسه پورې کور وک ایډ کا بل لوړ شه دې کې فار ایگزامپل یو بل بک مارک په جوړ کو سلیکشن د دیوا کا بک مارک ته لوړ شه دا ختم کړه دی ورته ولیکه چې منډے باندې مو دې پورې کار وکړه صحیح انده چې بل بک مارک هم جوړوي شي څوره بک مارک جوړای سلیکشن کوا بک مارک ته څا او ځکه کې ورته ورکوا چې وینزډے صحیح شو ایډ کا اوس دا بک مارک ته ضرورت شي فار ایگزامپل زه دې کې ویلای یم لاست پیج کې مثال زه کار کوم او ته بک مارک ضرورت شي لوړ شه بک مارک باندې کلیک کا کوم بک مارک ته چې فرایډے والا ته چې منډے ته چې کوم ته ورته فرایډے باندې مو کوم کار کړي مغه ته مو بوز ګوټو باندې کلیک کا ورته ودبي کوته منډے والا ته مو بوز لوړ شه ګوټو باندې کلیک کا ورته ودبي کوته وینزډے ته مو بوز وینزډے نه تو سره ورته ودبي صحیح شو دا ته سورټ کوي اسندنګ ډیسندنګ کوي دنه ته کوم بک مارک هایډ کوي غا هایډ کوي شي ډیلیټ کوي شي دنه اس ایډینګ کیږي او دنه ته ګوټو کوي شي صحیح دا بک مارک نه بغیر د ځکبل مساعده کراس ریفرنس ته لوندي کراس ریفرنس د پاره سکونه مسره بک مارک ضروری ہے صحیح لوړ شه بک مارک نو الریډي بک مارک جوړ کړي کراس ریفرنس ته لوړ شه کراس ریفرنس کې مثال دا چې کوي شو ته بک مارک کا هډینګ د جوړ کړي به هډینګ کا بک مارک کا فوټ نوٹ هیڅ وی نو ورته دي چې سلیکشن تکي صحیح او ته فرایډے والا مو ته انسرټ کا فرایډے ته انسرټ نه سکون ټیکس باندې تو بک مارک جوړ کړي مغه ته انسرټ کوي صحیح زه ورته وینزډے والا انسرټ کا اوس ته بک مارک چې کې ګوره کنټرول بٹن پریس ونیسه ورته هم چې دې ته مو بوله ډایرکټ ماته وي صحیح یعنی دا تو سره بک مارک نه بغیر د کراس ریفرنس ته مثال بل څه د لپاره استعمال چې کې ګوره هډینګ جوړوم فار ایگزامپل لازم مو ورته ولیکل کمپیوټر مساوي رینډ لیکن میکن د څو کمپیوټر په باره کې څه نور څه ولیکل صحیح هډینګ به څنګه جوړي هډینګ مو سره د درو طریقو باندې جوړیږي یو څه کله ډبل انټر کې هډینګ جوړیږي صحیح بل مو سره الریډي دا وزنو کې نه هډینګ جوړیږي صحیح بل ایزی طریقه ده چې کنټرول بٹن پریس نه کنټرول الټ پریس نه 1 د مو سره هډینګ صحیح کنټرول انټر زه بل ته لاړم مثال دا چې ورته لیکن څه مو سره د ریویټ باندې جوړم ریویټ په باندې کې مو سره څه
टेक्स्ट मिक्स ته متول کل څه نوټس دیګه متور کو صحیح دینه زه هډینګ جوړم څه کنټرول الټ 1 ټول ته یک هډینګ ورکوي شکا دور کې به کنټرول الټ 2 کا 3 ورکه کنټرول الټ 3 داسې ورته صحیح بل مثال مو مکس کې جوړ ک مساوي رند لور شه دی سلیکشن وکا او کنټرول الټ 1 ټول ته میک هډینګ ورک صحیح زه راځم د هډینګ دی ته انزرټ کوم کنټرول انټر د بلینک پیج مره واخست او لور شه مثال مو سره انزرټ کې بوک مارک سوري کراس ریفرنس کې د بوک مارک مکړو سه بوک مارک اوس مو سره نه مو څه کړي هډینګ مو جوړ کړي د لور شه هډینګ سلیکشن ورته کړه مو سره هډینګز دي صحیح او ته د مکس ولا هډینګ مو ته انزرټ کا او بل لور شه انټر نه لاندې او کراس ریفرنس ته لور شه ورته مثال کمپیوټر ولا انزرټ کا کلوز کا اوس ته کوم هډینګ ته سي کنټرول بٹن پریس نسا هډینګ ته بتور سي یعنی بوک مارک ته جوړ کړی کا هډینګ ته جوړ کړی کا فور نوٹ ان نوٹ ته جوړ کړی دي ته مثال درکويش د مثال لینکس کې دا اوس یا بل مسره کامنټ ته څه کامنټ مطلب د یو شی وضاحت کوي یو شی تفسیر یو شی باندې کوي صحیح مثال دا لاین ز کوم او ته دې دا کامنټ ورک چې وکاسته پته لګيږي چې مثال دې ته کامنټ ور کړی کامنټ کې ورته څه لیکي فار ایگزامپل ار څه ورته لیکي شي صحیح فار ایگزامپل زه ورته هم څه پلیز write this line properly دا دې څه میسټیک ته پراپرلی ولیکه صحیح مثال مور کې دا پرېږدول کامنټ میسج مو دا پرېږدول صحیح دا مو سره سکرول بار دی هریزنټل سکرول بار دی ته نه سکرولینګ کوي شي مثال دې باندې زور کوم صحیح دا زه تر اوسه په دې باندې څه کامنټ ورکا دې تر څم زور ته هم څه format this line so ورته ورکوي شي صحیح مثال دا کامنټ ورته مو ورکو یو کاس ته مثال غواړي کامنټ هوته د دې کې شو کوي صحیح بس دې باندې کله دا ماوس بٹن دا ګوره کرسر مو په دې باندې کلیک دا هغه میسج مو ته راکړي صحیح فارمیټ دیس لاین یا مثال دې ته ورشه د مسره کامنټ ته کته به کامنټ ډیلیټ کوون غوړي یا دې سره بل کامنټ انسرټ کوون غوړي لور شه په دې باندې کلیک کا ورته دې ته مو دا ور کړی او ریپلای ټو کامنټ بل کامنټ ور باندې ور کوي شي صحیح شو مثال مثال څو ورته ورکوي کابل ورکه بیا ریپلای باندې کوي یعنی یو ځای باندې ته بدرې کامنټ سور ورکوي بل ډیلیټ کامنټ ته کړه کامنټ ته ډیلیټ کوون غوړي ډیلیټ کا صحیح بل مثال ځای باندې کلیک کا ډیلیټ کا صحیح شو مخته دا کامنټ او شلینګ سو درته واشات وکه سنتو سره شته نه صحیح امون روشي سبب ان شاء الله دا کوم دي هایپر لینک ویډیو د سره شته صحیح هایپر لینک باندې کلیک مختلف فایلونو سره مختلف ډاکومنټ سره ته لینک جوړوي شي صحیح شو توازنو کې دا ګوره مو سره شي دي دا ټولې فولډر دي تو سره ته جوړوي شي مثال دی باندې کلیک کته چې نه زو صرف فایل ته سم براوز فور فایل باندې کلیک او ته دا ډاکومنټ دې سره مو ته څوکا لینک جوړ کا دا ګوره کنټرول بٹن پریس نه سره کلیک کوا تو سره لینک صحیح دا څه لیکن ته جوړوي شي کته مثال ډرایو مرایو کې دي ځنن ته کوي فار ایگزامپل دا بیک سلیش 2 متي وایا او ته ای ډرایو ته سم ډبل ډاټ دا ور باندې وایا کلیک مثال کنټرول بٹن پریس نه سره دا ډرایو ته کولوي دا ویډیو وکس ان شاء الله پوي بشورما صحیح شو